برنامه از محصولات تنی. زمونگ ترمنز میان ما زمونگ ترمنز شنونده های عزیز برنامه میان ما یا زمونگ ترمنز، سلام بر شما. امید که صحت و سلامت باشید و با امید موفقیت هرچی بیشتر تان اینک من محمد اکبر رضایی با کمک همکار تکنیکی هم جمشید متین برنامه حاضر را خدمتتان پیشکش می نمایم. گفته می شود که فساد اداری در طول تاریخ افغانستان وجود داشته و ریشه این فساد سابقه طولانی دارد. فساد اداری یعنی اخاذی رشوت، دستبرد زمین‌های دولتی، اختلاس دارایی‌های عامه و سوء استفاده از دارایی‌های دولت و غیره وجود داشته و ادامه پیدا کرده و با آمدن کودتاهایی که عمر کوتاه هم داشته و بی‌نظمی و بی‌امنی را بجا گذاشته، همین ویروس یا مرض فساد اداری بگویم بوده است. سوء استفاده ها از مقام و خشخوری در نصب کادرها نه تنها این که حق تلفی ها را به بار آورد، بلکه زمینه فساد را نیز بیشتر فراهم کرد. و فساد در زر و قاچاق کوگنار و نقل و انتقال اسلحه نیز نقش داشته است و در طی 25 سال اخیر به اوج خود رسیده و در دوره بعد از سقوط طالبان بیشتر از پیشتر شد. مردم فکر می‌کردند که بعد از تشکیل لوی جرگه و انتخاب رئیس جمهور با وسیله نمایندگان مردم شاید فساد اداری از دوایر دولتی کاهش یابد، اما نشد که نشد. به طور مثال حتی یک عده از زورمندان و استفاده جویان خانه‌های تاریخی ساخت دست امیر شیرعلی خان را در شیرپور تخریب و خودسر نقشه کردند و در سینه همین زمین تاریخی قصرهای مجلل شخصی اعمار کردند و یا دیگر زمین‌های دولتی در کابل و ولایات دستبرد شد. این همه زمینه اخذ رشوت‌های کلان را برای مامورین دولت فراهم کرد. همین فساد اداری سرمنشأ همه کارهای غیر قانونی می شود. خب در گذشته هرچی بود گذشت. حال که مردم افغانستان در فضای آزاد رئیس جمهور دلخواه خود را تعیین و انتخاب کردند. برغم دیر آمدن کابینه خوب آمد، گرچه انتقادها بر آن شد و هنوز ادامه دارد. ببینیم که کابینه جدید با میراث شوم فساد اداری که سبب همه کارهای غیر قانونی می شود چگونه برخورد خواهد کرد و آن را اصلاح نمود. به خاطر ارزیابی اصلاحات اداری کابینه جدید جمهوری اسلامی افغانستان و راهها و طرق تطبیق قانون و محو یا کاهش فساد اداری در دستگاه دولت، در همین مورد چند تن از دانشمندان و صاحب نظران را که هر یک محترم عبدالحمید مبارز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و محترم استاد حبیب الله رفیع تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، محترم عبدالصمد روشن عضو شورای ملی حل مشکلات مردم افغانستان را دعوت نمودیم تا راههای بهتر اصلاحات اداری را به بررسی بگیرند. تشریف آوری همه مهمانان عزیز را در استودیوی رادیو آینه خیر مقدم گفته و خوش آمدید میگوییم. خب جناب مبارز صاحب، فساد اداری که رشوت، اختلاس، خیشخوری و تبارگرایی است، آیا پدیده نو است یا سابقه طولانی در کشور ما دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعضا موضوعات ریشه کهنه داره و بعض مسائل به فکر ما جدید است. رشوت البته تا وقتی که انسان ها ارزومندی های زیاد می داشته باشند و او را تامین کرده نمیتونن، مخصوصا در اصلی که خلای قانون وجود داشته باشه یا خلای تطبیق قانون وجود داشته باشه به میان میه. ولیکن به شهادت شخص ما که عمر طولانی در اداره دولت خدمت کردیم، به ترتیب که امروز یا دیروز، یعنی در خلال جنگ های اخیر به وجود آمده، استفاده جویی در سابقه نداشته. گرفتن زمین های مردم یا گرفتن خانه های مردم یا زمین های دولتی، اشغال زمین های دولتی که متاسفانه زاده جنگ های 20 و چند ساله در افغانستان است، این سابقه نداشته. البته مامورین دولت بعضن که
سوء استفاده میکردن، یکی برای داراتر شدن بوده و یکی برای رفع نیازمندی شب و روزی بوده که بیشترش این رفع نیازمندی شب و روزی همیشه از کمبود معاش و رفع نیازی فامیل صورت میگرفته و ریشه میگرفته. در غیر از او مردم افغانستان اگر دارا بوده یا نادار بوده، هر کدامش از خود یک کرامت انسانی و یک غرور ملی، غرور شخصی داشتن که زیادتر اینا تمایل نمی داشتن و ندارن که به سوء استفاده عادت کنن یا بپردازن. کم و کم در تمام دنیا موضوع سوء استفاده وجود داره. ما از راه امروز خود دنیا از لحاظ رسانه های بین المللی بسیار کوچک شده و انترنت رو به دهکده تبدیل میکنه. ما در ممالک خرد و بزرگ دوسیه های رازی استفاده جویا میبینیم و مطالعه میکنیم و مبارزه عملی از او طبعا در تمام ممالک وجود می داشته باشه. در کشور ما این نارسایی های را که امروز میبینیم زاده جنگ میدانیم. یکی اقتصاد جنگ نسبت به اقتصاد ملی زمان صلح با هم فرق داره و در خلال جنگ هاست که بعضا زورگویان به وجود آمده، اونا با اعمال زور و قدرت مثلا زمین دولت استفاده کردن یا استفاده میکنن. لیکن ما چی که ایره بسیار توضیح بتیم، توضیحش سود نداره. ما باید راجع به علاج ازی گپ بزنیم که علاج ازی چه قسم صورت. خب رفیع صاحب، نظر شما در این مورد چیز و در ضمن بفرمایید که چی چیز باعث پیدایش فساد اداری در کشور میشه؟ آیا عدم تطبیق قانون یا ناآگاهی مامورین از حقوق مردم و یا از حقوق دولت باعث میشه که فساد اداری در کشور مروج شود؟ په افغانستان کې د رشوت موضوع د پخوانه را روانه وه، لیکن کله چې د ثور د خونړۍ کودتا نه وروسته د افغانستان د دولت شیرازه له قانوني چوکاټ نه ولوېده، د هغو نه وروسته د استفاده جویۍ او اخاذۍ سلسله په ډېر شدت را روانه شوه. موږ لیدل چې خلقیانو به د خلکو کورونه غصبول، دولتي مالونه به په ډېره ازادۍ اجازه یې ورکړې وه چې د دولت د مال نه دوی کورونه جوړ کړي، د ځانونو دپاره فرشونه واخلي. وزارت مالیې په ازادۍ، کریم میثاق وزیر مالیه و زمایات دي، په ازادۍ ټولو وزیرانو ته د بازار نه هر څه اخیستل و ورکولي. نو په دې اساس هغه قانوني موانع چې موجود وو هغه مات شول. بیا وروسته چې مجاهدین د جهاد نه فارغ شول او روس ماته وخوړه او دوی چې راغلل، دوی هم د هغو نه زیات په اخاذۍ شروع وکړه. د مځکو لاندې کول، د دولتي پیسو چور کول، د پیسو چاپول، د بانکونو لوټول، دا ټول یې رواج کړل. په دې اساس کله چې قانون د منځه ولاړ شي نو د اخاذۍ او د سوء استفادې لپاره زمینه ډیره برابریږي. هماغه و چې ته پخوا زیات، پخوا هر څه چې و بیا هم د یو قانون په چوکاټ کې کوم مامور به چې رشوت اخیست ډیر په پټه به اخیست او د چا سره بیا کومه وعده یې کې و په بل ځای کې به پیسې ځینې اخیستې یا به که په دفتر کې ورکولې ډېرې پټې به هلته په میز کې ورته ایښودلې. لیکن کله چې قانون مات شو بیا دا مسله د منځه ولاړه. بیا په ازادۍ سره دوی د دولت مالونه او د ملت مالونه هم خلقیانو هم د هغو نه وروسته حکومتونو دا ټول چور کولی او لوټ کولی شوی. د هغې نه وروسته چې د بون د تړون له مخې کوم حکومت راغی، هغه هم تر ډېره ځایه په مغو کسانو ولاړ وو چې هغوی په غلطو استفادو روږدي شوي وو، د دولت مالونه ورته بې ارزښته وو. هماغه بیا مسلط شول. موږ تاسې ولیدل چې تر ډېره وخته پورې پیسې د افغانستان چاپېدلې، لیکن بانک ته نه راتللې او د خلکو کانټینرونو ته تللې او هغو ډالر پې جوړول. او اوس هم هغه کسان شته او د ډالرو ذخیرې ساتلي او د انسانانو د اخیستلو لپاره کار ځینې اخلي. نو په دې اساس په افغانستان کې باید قانون تطبیق شي او د قانون د تطبیق له مخې د رشوت او د سوء استفادې مخه ونیولی شي. بل مهم ټکی چې په دې کې رول لري هغه دا دی چې
په دفترونو کې یا په کارونو کې یا د مؤسسو دولت په ادارو کې د معاشونو توپیر وو. مثلا داسې کسان دي چې هغه د یوې مؤسسې نه 2000 ډالر معاش اخلي او داسې کسان دي چې هغه د دولت نه 2000 افغانۍ معاش اخلي. دا بې تناسبي هم د دې باعث شوې ده چې یو شمېر مامورین سوء استفاده وکړي. او بله خبره دا ده چې د دولت معاشونه ډیر ټیټ دي او د دې ټیټوالی دومره ټیټ دي چې حتی د یو مامور د 2 ورځو خرڅ نشي پوره کولی. نو په دې اساس د دې لپاره یو هر اړخیز کار په کار دی چې د اخاذۍ، رشوت، سوء استفاده او له ملي دارایی نه د ناوړه ګټې پورته کولو موضوع ته خاتمه ورکړي شي. هرگاه فساد اداری در نظام حاکم باشه قانون در طاق نسیان است. فساد اداری حق را تلف میکند و ناحق را جانشین حق میسازه. این حق چه حق افراد باشه یا عامه مردم و یا دولت. همین فساد اداری تا چه حد در نقض حقوق مردم و دولت نقش دارد؟ استاد رفیع. د دې ټولو فشار په مظلوم ولس دی، ځکه که مامور رشوت اخلي هم له دوی نه اخلي، که دکاندار قیمتونه لوړوي هم فشار په دوی راځي. په دې کې زیات تاوان چې کړی هغه عام ولس کړی، عامو وګړو کړی. نور د یو شمېر مامورینو ژوند ښه شوی، د یو شمېر دکاندارانو تجارانو ژوند ښه شوی. د دې لپاره چاره پکار ده چې باید ولسي دولت چې ولس رایه ورکړي د ولس لپاره داسې اقدام وکړي او داسې ګام واخلي چې ولس د ضرر نه په امن شي. در جامعه سنتی ما که اخذ رشوت، خویشخوری، تبارگرایی و نصب کادرهای غیر مسلکی به یک نوع فرهنگ تبدیل شده، چه راههایی برای محو کامل فساد اداری قابل تطبیق است یا لااقل همین فساد اداری کاهش پیدا کنه؟ محترم مبارز صاحب. من فکر میکنم که فساد اداری در کشور ما امروز درک شده و دولت هم در این راه پروگرام های را وضع کرده. یکی از این پروگرام ها خود اصلاحات اداری است که یک کمیسیون کلان در دوره انتقالی تحت ریاست آقای ارسلا تأسیس شد و در اونجا یک تعداد متخصصین برای آوردن اصلاحات اداری کار میکنن. دوم پروگرامی که وضع شده ریفورم قضایی است. ریفورم قضایی به معنی است که باید یک ریفورم در قوه قضاییه به وجود بیاید تا اونا را کاراییشان در تطبیق قوانین یعنی بیشتر شود و خود قضات هم از لحاظ مالی تقویه شوند، نیازی نداشته باشند. این دو چیز است. سومین پروگرامی که باید مطبوعات و رسانه ها اجرا کنه است که بیداری مردم است، که خود مردم حق خود بفهمه و از حق خود دفاع بکنه. این 3 چیز شد. بر اساس پروگرام اصلاحات اداری شما میبینین که در ادارات امروز تعداد مامور از اندازه کار کرده بیشتر است. چرا؟ بعد از اینکه حکومت های مجاهدین به وجود آمدن اینجا یک کادر وجود داشت، یک تعداد دیگر اینا آوردن داخل ساختن. بعد از اینکه اداره موقت تأسیس شد و ما مردم آمدیم یک قسمت کوچک پستا باقی مانده بود که مهاجرین ما که از بیرون آمده رفتن اونا باید فعلا جای به جای میشد. حال در هر اداره از یک طرف تعداد مامورینه که اصلا تقاعد گذاشته هستند زیاد شده. اینجا ایجاب میکنه تا اصلاحات در رژیم تقاعد به وجود بیاید تا ماموری که بعد از 30-40 سال خدمت عمر خود داده می باشه به تقاعد میره با آرامی زندگی کرده بتونه. دوم رفرمی که البته تحت مطالعه و کار است طوری که من گفتم او در اون صورت وقتی که تعداد مامورینه که از کار میرن و یک تعداد مامورین باقی میمونه، یک تعداد دیگه هم از پوانتون ها خارج شده میره برای کار میره. اینال دیروز کشور ما به اساس اقتصاد دولتی اداره میشد، یعنی اقتصاد اکنومی، اقتصاد راهنمایی شده و اقتصاد دولتی، مخصوصا در وقتی که
حزب دموکراتیک خلق قدرت گرفت و روسا هجوم آوردن، کوشش شد که اقتصاد افغانستان کاملا دولتی شود و حال ما به سوی اقتصاد آزاد میریم. وقتی به سوی اقتصاد آزاد میریم و روز به روز مکلفت داریم که ساحه از اقتصاد دولتی کم کنیم و به ساحه اقتصاد آزاد بیافزاییم و این از خود متدها میخواه، کار میخواه، زمان میخواه که هم صورت بگیره تا برای همه جوانایی که برآمده میرن کار پیدا شود. بنابراین مطوری که آقای رفیع هم گفتن، تطبیق قانون مهمترین چیز است که باید تطبیق شود، لیکن در پهلوی از او اصلاحات اقتصادی بیایه که خودی اصلاحات هم مخصوصا مامورین پایین رتبه که صرف مجبور میشن که برای رفع نیاز فامیل خود یک پولی رو بگیرن، اونا این نیاز نداشته باشن و با آرامی زندگی کرده بتانن. و این اصلاحات، این چیزایی که من گفتم، این سه نوع اصلاحات هم مثل یک جراحی قوی میخواه، یک جراحی که بسیار دل قوی داشته باشه و یک عملیات بکنه. چرا کم ساختن مامورین از ادارات کار مشکل است. باید پیشتر راه چاره‌اش بیافیم. او تعدادی که از یک اداره بیرون میشه و دو اداره مفید نیست، او را باید کورس‌ها و سمینارها، کورس‌ها و دیگه استاژهای باید تامین شود که اونا دوباره برای مؤسسه کارآمد شوند یا به یک جای دیگه. بنابراین یک پروگرام بسیار بزرگ و وسیع است که صبر و حوصله و انتظارم میخواه. خب روشن صاحب، شورای شما برای محو فساد اداری چی پیشنهاد داره؟ از طریق این شورا این پیشنهاد است که در چوکات دولت نه تنها در کابینه جدید این پروسه جابجا بمانه، بلکه اینمی پروسه نصب کادرها مطابق قانون اساسی کشور در تمام وزارتخانه ها، ادارات مستقل، ولایات و ولسوالی ها هم باید به میان بیاید. یک و دوم، به خاطر ای که اردوهای مردم برآورده شده بتانه، مشکل مردم حل شده بتانه، مشکلات اداری و فساد اداری از بین رفته بتانه، بیشتر محترم مبارز به اشاره کردن که همکاری مطبوعات بالکل ضرور است. مطبوعاتی که ما میبینیم تقریبا در حدود اضافه‌تر از 300 نشرات در مرکز و ولایت افغانستان موجود است. اینا یک انسجام درست ندارند و تمام مردم اطراف، خصوصا ولایات و ولسوالی ها و مناطق دوردست افغانستان، نشرات دولتی و غیر دولتی ما نمیرسه. از این خاطر از تمام پروگرام ها و پلان های دولت مردم ما در تاریکی قرار دارند، به خاطری که تمام مردم افغانستان، عام از شهری و دهاتی، از پلان های دولت و از پروگرام های عامل منفعه دولت آگاهی حاصل بکنند. شورای ما لازم میبیند که اینمی چوکات وسیع بسازد، به معنی که یک سمینار در چوکات وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ اگر به میان بیاید که در اینجا تماما مسئولین محترم رسانه ها، خصوصا اخبارها و اشخاص محترم عالی رتبه، انجوها و مؤسسات داخلی و خارجی و شعبات محترم ملل متحد اشتراک بکنند تا راه حل اساسی رسیدن نشرات به مردم عامه کشور جستجو بکنند. در چوکات یک سیستم و یک پلان منظم تمام رسانه ها باید در ظرف 24 الی 48 ساعت، چه از طریق زمین چه از طریق هوا، و تمام مردم ما باید رسانه ها برسد که مردم چه تقاضا دارند، چه مشکلاتی است و مردم یک وحدت ملی را به میان آورده از مشکلات خود با هم خبر شوند و اونمو مشکلاتی که دارند از طریق رسانه ها هم پیشنهاد بکنن و راه حلش پیدا کنن. یک و دومی که این مشکلات اداری یا فساد اداری که فعلا ما موجود داریم در کشور ما، نظر ما است که باید معاشات مامورین بالا برده شود. یک دوم، مواد کوپونی از طریق مغازه های ارزاقی با کارمنده دولت توزیع شود. سه، کسانی که با تقاعد ساق میگردند، ما به میلیون ها هکتار زمین داریم بایر و خشک، در یک چوکات منظم اصولی و دولتی یا قانونی باید اینمی دشت ها و اونمو زمین هایی که فعلا در چوکات دولت قرار داره و شکل منظمش برای مردم و متقاعدین تقسیم شود تا در آینده اونا بتانند که یک زندگی ابرومندانه داشته باشند. خب مبارز صاحب، شما بفرمایید که مطبوعات
و رسانه ها نقششان در قبال محو کامل فساد اداری چی است؟ مطبوعات و رسانه ها از دو طریق خدمت کرده میتونن. اول از طریق آگاه ساختن مردم به حقوقشان، طوری که پیشتر گفتم. وقتی که مردم به حقوقشان ملتفت شدن و اونا قوانین جاریه مملکت شناختن که او میتونه تضمین برای سلامتشان باشه، خود از اینا بسیج میشن برای که علیه چیز، علیه همی فساد اداری قیام بکنن و نگذارن که فساد اداری بازم بیشتر بره. و دومش ایسته که به عقیده ما وسیله اقتصادی مؤثرتر است و همه ما امروز تقاضا میکنیم که معاش ما کم است، معاش بیشتر بگیریم و وقتی که این تقاضا میره به وزارت مالیه، او عایدات ملی رو میبینه امکانات داره نداره. تا که عایدات ملی ما بالا نره، او نمیتونه که معاش بیشتر بده. بنابراین ما در حالتی که از سکتور دولتی خارج شده میریم و سوی سکتور خصوصی میریم، حال باید زمینه توسعه سکتور خصوصی را باید به صورت متدیک بیابیم و او را تحت تطبیق قرار بدیم. یعنی از یک طرف چطور ما میتونیم که به ایجاد یک مؤسسه اقتصادی کوچک یا بزرگ بپردازیم، این یک راهنمایی میخواه، این کورس میخواه، این استاژ میخواه. در پالی از این ما چطور این مؤسسه ایجاد بکنیم، سرمایه میخواه. این سرمایه از کجا میاد؟ باید کریدیت های بانکی سهل الوصول با وجود بیاید تا مردم ما سکتور خصوصی تقویه کنند. وقتی که سکتور خصوصی تقویه شد، از راه گرفتن تکس و مالیات عایدات دولت بلند میره و دولت امکانات را پیدا میکنه که معاش مامورین و کارمندان خود بلند ببره و خود سکتور خصوصی برای مردم کار پیدا کنه و کاریابی صورت بگیره. یعنی ما در مرحله انتقالی قرار داریم که از یک اقتصاد دولتی به سوی یک اقتصاد آزاد میریم. این یک مرحله انتقالی است، مشکلاتش زیاد می باشه. آیا فکر میکنین بالا رفتن معاش مامورین باعث جلوگیری از فساد اداری میشه؟ محترم مبارز صاحب، ما فکر میکنم پیش از این که نیازمندان را مجازات میکنین، زورمندان را باید مجازات کنیم و قانون تطبیق کنین. وقتی که یک ساحه را فرض میکنیم در اوالی کابل کسی اشغال کرده باشه و او را خودش زمینش تقسیم کرده باشه و هرچی وزارت شهرسازی آواز بلند میکنه که اینمی ساختمان ها غیر قانونی است، اینمی را هر روز باشه ما را تخریب میکنیم و اونا هیچ فکری هم نمیکنن و جوابی هم نمیدن. بنابراین اگر سر همین قسم زورمندا زمین ازش گرفته شوه و خودش مجازات شوه، باور کنین که سایه سوء استفاده بسیار پایین میه. میراث شوم فساد اداری که در دستگاه دولت باقی مانده و اگر کابینه جدید برای رفع فساد اداری اقدام کنه، پرسونل آغشته به فساد مشکل را ایجاد نمیکنه؟ محترم رفیع صاحب، نوی حکومت د افغانستان د ولس د ټول ټاکنې له لارې راغلی حکومت دی او دا حکومت باید هغه ځواکونه چې په دولت کې د ملي ګټو په مقابل کې خنډونه راولاړوي، هغه ځواکونه باید له منځه یوسي، په عوض کې قانون تطبیق شي او د قانون د لارې د ولس هغه حقوق چې لري، د ولس هغه هیلې چې د حکومت ته یې درلودې هغه ترسره کړي. مخکې د معاشونو د زیاتولو موضوع یاده شو. د معاشونو زیاتول هم به ذات خود کوم اثر نشي غورځولی په دې موضوع کې، ځکه څنګه چې د یو مامور معاش 10 افغانۍ زیاتیږي، همدومره 20 افغانۍ په نرخونو کې لوړوالی راځي، چې دا د مامور په ګټه نه بلکې په تاوان دی. د دې دپاره د کوپراتیفونو سلسله یو مهم کار دی. مثلا ما 14-15 کاله مخکې په مصر کې په رادیو کې کار کوه. زما معاش $500 و، لیکن زما رئیسه چې زما د دې ټول هغه مسؤوله وه، د هغو $50 معاش و. دا ځکه چې هغو په څنګ کې ټول کوپراتیفي سهولتونه درلودل.
نو که کوفراتیفي سهولتونه نوي او د دولت لخوا یو منظم داسې پروګرام لکه مبارز صاحب چې ووی مثلا د یوې خوا زموږ زوړ اقتصاد په نوي اقتصاد بدلیږي، رهبري شوی یو دولتي اقتصاد آزاد اقتصاد ته اوړي. په دې کې هم د دولت دپاره یو داسې کار په کار دی چې د متخصصینو په وسیله د یو پروګرام جوړ کړي. ځکه په آزاده دنیا کې په امریکا کې په دې ځایونو کې یو دکاندار چې یو قلم خرڅوي په $1 د هغو 15 سنته اتومات د دولت خزانې ته ورځي. زموږ په رهبري شوي اقتصاد کې دولت مسلط و، کومه مؤسسه به چې دولت جوړه کړې وه 50 د دولت سهم و او 49 د پانګه اچوونکي سهم و، لیکن اداره د دولت سره و. کله به چې د دې ګټه راتله دولت به دستي خپله ګټه ترلاسه کوله. لیکن اوس چې موږ آزاد بازار ته ورګډېږو هیڅ نوه پروګرام نه دی ورته جوړ شوی. آزاد بازار ته چې موږ ورګډ شو زموږ سرمایه او تشبث د پردیو پانګوالو یا د خپلو پانګوالو په لاس کې ولویږي. د دولت عایدات دوی نه ورکوي. د دې لپاره باید یوه داسې لار جوړه شي چې دولت وکړی شي اتومات خپل عایدات ترلاسه کړي او دا عایدات د دولت د بودیجې په پرمختګ کې ونډه واخلي او د مامورینو د ژوند د تسهیلاتو لپاره کار ترې واخیستل شي. نو په دې اساس موجوده دولت ډیر زیات مشکلات لري او ډیر زیات پروګرامونه باید دوی په نظر کې وساتي. دوی باید د نړیوالو تجربو نه چې خوشبختانه په افغانستان کې زموږ سره همکار دي، د نړیوالو تجربو نه په دې برخه کې باید استفاده وکړي. د نویو تجربو نه د نویو پروګرامونو نه چې په دنیا کې رامنځته شوي هغه پلي کا. نو موږ اوس په دې وخت کې که د یوې خوا مشکلات ډېر لرو د بلې خوا چانسونه ډېر لرو، ځکه زموږ هر څه وران شوي، اداره ورانه شوې ده. بیرته چې جوړوو په زړه بیروکراسۍ باید جوړه نه کړو، د نوو تسهیلاتو نه استفاده وکړو. په دنیا کې چې نوې تجربې شوي هغه راپلي کړو، راوایې کړو، د هغو په اساس اداره جوړه کړو. دا اداره به یوه سالمه او صالحه اداره شي او په عین حال کې به د دولتي عاید او د مامور د ژوند د ښه کېدلو لپاره لارې چارې په خپله پکې وسنجولی شي او تسهیلات به رامنځته شي او زمینه به برابر شي. جناب محترم مبارز صاحب، شما بفرمایید که فساد اداری در تضعیف نظام یا نابودی دولت بر سر اقتدار چی اندازه نقش داره؟ اگر خدای نخواست کابینه جدید نتانه این فساد اداری را از بین ببره، چقدر این خطر بزرگ متوجه کابینه جدید است؟ ما نمیتونیم فوراً بگوییم که یک حکومت فوراً فساد اداری را به کلی از بین ببره. ما فکر میکنم که اگر نسبی گپ بزنیم حکومت جدید میتونه فساد اداری را کم بکنه و محدود بسازه و برای از بین بردنش او موضوعاتی را که من قبلا ذکر کردم از لحاظ اقتصادی و اصلاحات او موضوعات باید تطبیق شود برای از این که فساد اداری ریشه کن شود. ولیکن باز ما به عقیده خود اصرار میکنم که فساد اداری در صورت محدود میشه یا به آرزوی ما شما یک روز ریشه کن شده میتونه که ما انکشاف اقتصادی رو در مملکت بریم. تا انکشاف اقتصادی در مملکت نبه مشکلات ما حل شده نمیتونه. این یک هدف خوب است، یک آرزوی خوب است، مگر حل شده نمیتونه. ولی من که امیدوار هستم کشور ما منابع زیرزمینی دست ناخورده هنوز بسیار زیاد داره و ما میتونیم به زودی مشکلات خود حل کنیم. کره جنوبی که هیچ منابع داخلی نداره، بدون منبع داخلی امروز یکی از کشورهای پیشرفته آسیا است. اونا از راه تخصص، از راه تکنولوژی، از راه علم اقتصاد اونا تانستن که مشکلات خود حل کنن و امروز یکی از کشورهای صادر کننده باشن و یکی از کشورهای پیشرفته باشن که با ژاپن هم رقابت کرده میتونن. بنابراین ما برای که تغییر در جامعه خود بیاریم که در او فساد اداری نباشه، از یک طرف باید دماغ مردم خود تغییر بدیم، فکر مردم خود تغییر بدیم و از طرف دیگه ما سکتور خصوصی را روز به روز توسعه بدیم و برای مردم بیکار خود کار پیدا کنیم. امروز شما
تجربه تان بیشتر است از مکده. شما در یک مزرعه یک نفر کار میکنه 5 نفر نان میخوره، یا در یک دفتر یک نفر کار میکنه 5 نفر نان میخوره، 5 دیگه بیکار میباشه. و لحاظ یک بیکاری عمومی در کشور ما وجود داره که هم بر فساد کمک میکنه. بنابراین یکی از راهایش به وجود آوردن کار است، توسعه سکتور خصوصی است و توسعه معارف، مخصوصا معارف مسلکی. اینمی 3 چیز هم عرض کردم. جناب محترم استاد، شما چیزی به صحبت‌های جناب مبارز علاوه میکنین؟ خبره ده چې لکه څنګه چې مبارز صاحب ووی، موږ باید هر اړخیز پروګرام ولرو. د افغانستان دپاره نړۍ د توکیو او د برلین د کنفرانسونو له لارې یوه زیاته اندازه پیسې کومک کړي او وعده یې کړې ده. موږ باید خصوصا موجوده حکومت، یوه برخه پیسې خو تیرو حکومتونو وخوړلې، لیکن موجوده حکومت باید د دې پیسو نه داسې استفاده وکړي چې زموږ ضروریات پې پوره شي، د افغانستان بیا رغونه پې پیل شي، او په عین حال کې موږ بنیادونو ته متوجه شو. لکه څنګه چې مبارز صاحب ووی، موږ باید د خپلو معدنونو په برخه کې، د خپلو دښتو د ځمکو په برخه کې، د کانالونو بندونو په برخه کې داسې بنیادي کارونه وکړو چې موږ د دنیا د احتیاج نه ورو ورو راووځو، په خپلو پښو ودرېږو او په خپلو شتو متکي شو. اعلیحضرت امان الله خان د خدای وبخښي، هغوی یو وخت وینا کوله، نه هلته یې ویلي وو د افغانستان په معدنونو غږېده، بیا یې ویلي وو چې آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. افغانستان له نیکه مرغه هغه ټول معدنونه چې په دنیا کې ضرورت دی ورته، افغانستان په یوازې ځان لري، له یورانیمو نه رانیولي تر وسپنې، تر مسو، تر سرو زرو، تر سپینو زرو، تر نفتو، ټول لري. فقط د دې لپاره د افغانانو دغه مټې چې دنیا یې هم لیدلي او قوي مټې هم دي، دغه مټې باید په کار واچولی شي، او د هغو دوستو هیوادونو نه چې هغوی استثمار نه کوي، د هغوی نه استفاده وشي، د هغوی د تخنیک او د هغو د متخصص نه استفاده وشي، زموږ د مټو، زموږ د خامو موادو نه د پخولو لپاره او د هغو د په کار اچولو لپاره کار واخیستل شي. نو دا یو منظم پروګرام، منظم کار غواړي، او دا چې د خلکو په فشاري و یا حامد کرزي به وي چې زه به متخصص او مسلکي کابینه راولم، دا د دې دپاره وه. موږ چې مسلکي کابینه او مسلکي مامورین او کدرونه ولرو، هغوی کولی شي چې د هیواد د خورو ورو مشکلاتو په نظر کې نیولو سره یوه داسې لاره راوباسي چې د سعادت لور ته تللي وي، د نیکمرغۍ لور ته تللي وي، او د دې ولس د هغو بد حالت چې دوی په دوی تیر شوی، زموږ ولس په 25 کلونو کې قیامت پې تیر شوی دی. دوی بشري قوه د لاسه ورکړي، مادي او معنوي شتمنۍ د لاسه ورکړي. د دې جبرې کول چټک اقدام غواړي، چټک کار غواړي، او دا حکومت دغه لوی بارې مخې ته پروت دی، او دا به پورته کوي. که دا پورته نه کړي، د ملت شکایت به زیاتیږي، او بالاخره زه یقین لرم چې دوی به ونه کړی شي چې خپله دوره سرته ورسوي. خب به امید حل مشکل تمام مشکلات مردم افغانستان، یک بار دیگر از جناب محترم عبدالحمید مبارز، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم استاد حبیب الله رفیع تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، و محترم عبدالصمد روشن عضو شورای ملی حل مشکلات مردم افغانستان صمیمانه تشکر میکنیم که لطف کردن در استودیو تشریف آوردن و برنامه ما را رنگین ساختن. یک جهان تشکر از همه شما. تشکر.
تر دا کټ کټ خندا دې جړ سم بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه لکه ماشین چې پر بخمل و چلاوي نه بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه و په ما یې ګرامه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه و په ما یې ګرامه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه و په ما یې ګرامه پالاورا ټکش خاله خدای دې په داسې ځای کې راکړه بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه خدای دې په داسې ځای کې راکړه بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه چې ته نارې کړې زه دې غېږ ټینګاوم بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه و په ما یې ګرانه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه وپا ما ینگانه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه وپا ما ینگانه پالاورا ټکش خاله د پزیر زیر چې درته ګورم بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه او د پزیر زیر چې درته ګورم بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه ما پکې نخې د یارې لیدلې د نه بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه و په ما یې ګرانه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه وپا ما ینگانه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار کوم لیوانه وپا ما ینگانه پالاورا ټکش خاله بابو لاله څارنا کار